وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. دی مجلس خائص و خلا و میزبان جناب صاحب مبارک او د لرې نږدې نه راغلو وګورو د صوبې د ګوټ ګوټ نه او زما د خیبر د سیمې یو علاقې نه موږ سره نمایندګي موجود ده. هغه ټولو راغلو مېلمنو ته او دربار شریف کې خدمتګزاران مکینه چپټ سره ورکا مټا اوس را مټای ټیم کې اوس نن اوس راغلی ټول اول کا دی ختم القرآن په دې درې ورځو ستاسو قیام او طعام ستاسو دلته استوګنه او پاتې کېدل په دې کې موږ نه څه کوتاهي شوي د صاحب مبارک د طرف نه د خپل کور او خاندان د طرف نه ستاسو ټولو ته معذرت خواهم یم. څه کمی پاتې شوی ستاسو په قیام طعام کې د هغې د معافۍ خواستګار یم او ستاسو ټولو ډېر مشکور یم چې دومره لوی زمانې نه چې کله د ختم القرآن دلته هغه ټایم راغلی ستاسو په محبت باندې شامل شوي یې. دلته ځکه ووایم ما د قوم خلکو شینواري قوم بالعموم او پیروخیل د زما د کلي او کور او خاندان خلکو بالخصوص مونږ چې څومره ستاسو ته زړونو دروازې کولاو دي مونږ د کور او د خاندان دروازې کولاو دي خو دی باوجود ستاسو خپل تکالیفو ته نه دي کتلي او دلته بیا موجود یې او حاضر یې ستاسو بیا هم ډېر زیات مشکور یم. الحمدلله 123 کاله وشو 1 2 3 123 کاله 123 کاله ډېر وخت دی. دا په خوله باندې یادېږي. یو خاندان یو کور یو کسه چې 123 کاله د قرآن کریم د ترویج او اشاعت زه اکثر وایم مونږه صاحبانو عرس نه مناوږي. صوفیه کرامو خلک د هغوی په یاد کې د هغوی تذکرې دپاره زه هغې ته څه ناجایز عمل نه یم. ما ته د قرآن او حدیث دلایل ما سره شته په هغې باندې چې کوم د الله ذکر کوي په عرسونو کې کوم غیر شرعي حرکات دي د هغې شریعت نه خلاف یو لمحه دا زما تعلیمات نه دي خو چې کوم د شریعت په رڼا کې د خپلو مشایخو یاد کې خلک ناست دي او عرس نوم هغې ته ورکوي هغې کې هغه خلک جوړوي. په ما ته فخر دی چې مونږ د مشایخو عرس هم د قرآن کریم تلاوت دی. مشایخو یاد هم د قرآن کریم تلاوت دی او دا ډېر لوی اعزاز دی. د دې نه لوی اعزاز ځکه نشته. زه د صوفیاو په ځای کې ودرېدلی یم. هغه شیخ جنید بغدادي یو ځل یو خپل مورید ته وویې یو عقیدتمند ته یې وویې بچیا دا صندوق دی دا بند صندوق یې ورته په غېږ کې ورکړه دا ویسه او دا په دریاب کې پرېږده. مرید هغه کسي چې هغه اکثر سوال هم نه کوي چې صادق مرید دي. صادق مرید چې هغه خپل شیخ راز هم ساتي ځان سره. هغه صندوق راواخیسته او چې دریاب ته دریای دجله په عراق کې یو دریاب دی هغې ته دا صندوق چې کله ور پرېښوده نو اوبو لیارې کولاو کړي دي صندوق او لیارې کولاوېدې او څنګه چې یو مور یو ماشوم غېږ کې اخلي داسې هغه اوبو دا صندوق خپل غېږ کې واخیسته
لیارے بولاوے دے صندوق روانو کو دریاب کے چدا منظر اگا عقیدت مندوی دے شیخ جنید بغدادی تر آگے اور تیرے شیخ کہ دا سے منظر منوے لی دلے کی دیشی سوال منوے کڑے دا سے سخبر واپس تاپتی صندوق کے دا سے سشہو اگا شیخ جنید بغدادی اتوی چھے زا ستاتا بدا ہوئے ماں کہ دی کسو زکا جسو پوری چستاتا دی سوال جواب نہیں ملاو شوئے طول عمر بستاتا ذہن کی دا استرابی اگا شیخ جنید بغدادی اتوی دا ماں پہ تصوف مانی ہو کتاب لکھا ہے دولس کالا مائے ہو کتاب لکھا ہے بیا دولس کالا کینا استم لاغ کتاب کی مداکت چی چرتا غیر شریح خبر خورشتا بیا دولس کالا بعد بیا کینا استم اگر شریعت نہ خلاف اگا پروف ریڈنگ میں کو اور بیا کی ناستما بیا پتی سوچ کے ہوما چھے آیا دا کتاب رو باسم دنیا تا کروے نہ باسما اگر اخیری بدنی تجیبان نتیجہ باندے لارما چھے کلا دا خدے پاک قرآن موجود ہے دیو مرتضی شیخ جنید کتاب ضرورت نہ دے پاتے شکرے اگر صوفی ہو اگا حقیقی صوفی چی اگا ہمیشہ قرآن در اثر کرے شیخ جنید ما اخبر عقیدت مند ہوئے مانا کتاب کو دریائے دجلہ کے پریدا ماں دا اللہ نے کتاب قرآن نباد شیخ جنید کتاب ضرورت دنیا تا نہ دیتا دا دی صوفیاء کرامو مونگا ختم القرآنی قرآن کریم تلاوتی دا سے صرف جشن یا میلہ نہ دا جشن دے قرآن جشن دے قرآن کریم دا آیاتنو منزل جشن دے جشن دے عقیدت و احترام دے خود قرآن کریم پر خوشحالو باہد دے دنیا دا اکثر معبل اور عظیم اوزائی کے خبر کولا کہ دنیا سیلیبریشن کا دنیا انٹرنیٹ راگلے تاسو ہر یو کسر موبائل شتا دنیا چی سیلیبریشن کا یو شای مناوی کنا چرچ تا عیسائی شمر وقلی او غلاشی او پاگ چرچ کی کیری دادا بمناوی دلی زمان کل منبر و محراب تا زمونگا صوفیاؤ دا شمی پسائکون چراغ روڑا ہے با قرآن کریم دی قرآن کریم رنا دا او قرآن کریم دیر لوئی کتاب دے کتاب رشد دے کتاب ہدایت دے زندگی نصاب دے دا کائنات و دستور دے او امام احمد بن حنبل مشہور روایت دے کنا اگا 99 پیری یو کم سل پیرے اللہ رب العالمین دیداروں کا بخوب کی اللہ رب العالمین دیداروں کا بخوب کی صوفیاء والا خدای پاک دیداروں کی او اگتا چھے اگر خواہش چھے کسدم پیرم اللہ پاک دیدار راکا یو سوال میں حکم ہے ربی کریمہ تاکہ سشے دیر زیاد محبوب دے اگر سلم پیرم اللہ پاک دیدار راکا امام احمد بن حنبل وی چھے ماں سوال کی عرب کریمہ حکم شبان دیتا بندنا خوشحالے کی اگر راتوی ذل قرآن کریم کا تلاوت مانے خوشحالے دار قرآن کریم تلاوت دا انداز دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندگی کاغذ دستور و معمول منگو گورو اگر دمرا عظیم دے دمرا لوئے دے چل آگے اگر تذکرہ امام ابو حنیفہ سے زندگی او اگر دمرا لوئے امام حمام دے چل اگر بازار کے روان کو یو قصہ کے تیرے دا درس باران موسم کی چڑے ہوئے اور لخپو کی چڑی پہ یو دیوال باندھی اوور سے خٹو دیوالو اگا خٹو دیوال رو گرو لگزائے صفا کر اور بیا چکلا دا دی دیوال صفا کی دل سر لگا نور خورم رو دوڑے دا اگا کورتے دروازہ ٹکولا مالک دی بیروز مالک سک مجوسی ہو اہلِ ایمان نو اگر تی ہوئی زماستا یو حق کھوڑا وگا حق دارے جستا دا کور اگر دیوال لگ رو کرے گا دمر وے پا دین باندے دمر دا حقوق و خیال ساتھنو آیا شخصیت اگا مجوسی دا باڈی لینگویج دا خبر و اندازہ میں کی بھئی اگا چھ امام حمام اگا طریقے تو کاتا چھ گم در سر آگا لگیاو چھ زماستا دا کور دیوال رو کرا زما نپغلتے استا کور دیوال دا حسوان شو اگا ورطبئی چھ ما نن نبخ کے
اسلام اوریدل ہے اور نن میں اسلام ولیدت استا کو صورت کے سنجد ماتا کلیموں پائے ماتا کلیموں پائے سے ایمان راوندہ امام ابو حنیفہ سے بچکلا تلاوت انداز دا بتاؤ چاہا رمضان المبارک کی بھی یو شپی ختم کا ٹول اشپا قرآن کریم اور یو بے رضی کا ٹول ختم اور یو بے تراویح کی ٹول میاش 61 پیرے بعد قرآن کریم ختم اللہ داوی معمول امام شافی سے رحمت اللہ علیہ اگر بارک راضی چکل دے اگر سر جو چا سفر کڑایو حرمینو حج مکوا اجماع مکی مکرمین مدینی منوری پر اس پاس آنی دا اس کو ٹرین پر 2 گھنٹے کے رسی پر یو ٹائم داو 16 رز کے وچ منگا رسیدو اور پر 16 رز کے امام شافی 16 ذل قرآن کریم ختم کرا دھر و رز سفر و حضر کی داوی قرآن کریم سردا عشق و محبت و دا مبارک میں آشدی سر قرآن نسبت دے بدی کہ قرآن نازل شوئے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن بدی میاش کے قرآن نازل شو بدی چکم فضیلت دے دادا سے پاک میاشا حضور علیہ السلام فرمائی مومن رزق دی کے زیاد شی حضور علیہ السلام فرمائی کہ چالے گوار کھڑے اولاغے روزدار افطاری اکڑپا گو باندے اگر تندہ بدا سے ماتشی چھے حوض کوثر باندے گا داغتا حوض کوثر نجان ورکڑیشی اور بیابا لتگئے نشی رسول اللہ مبارک فرمائی چھے چالے او کجورہ قدرے ورکڑا چلے مانے اگر افطاریوں کا اگر روزدار دولے روزے سواب مغت ملاشی اور روزدار نبم سواب نکمی کی دا دیمیاش کے فضیلت رسول مبارک فرمائی دا دیمیاش کے نفل سواب دا فرض و برابر دے فرض و ثواب دے یو پاویا باندے دے تسبیح تلاوت دے خاموشی تسبیح دا دورا لوئی فضیلت والا میاشتا حضور علیہ السلام مختلف احادیث تھی حضور علیہ السلام فرمائے فتحت ابواب السماء آسمانوں دروازے کو لاپڑیشی غلقت ابواب جہنم جہنمون دروازے بند کریشی اور سرکش شیطانان ادرولیشی دا دیمیاشتی عظیم فضیلت دے حضور علیہ السلام دی میاشت قیام اور دی دیر لوی ثواب حضور علیہ السلام چکم خلفائے راشدین دور کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل تراویح آغاز کا تراویح بارے مختلف سوالات راضی حضور علیہ السلام فرمائی کہ تاسو علیکم بسنتی تاسو زمان کو سنت باندے اور خلفائے راشدینوں کو سنت باندے میں خلفائے راشدینوں کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چراغے ابی ابن کعب وقت کا اور تیویت امام جوش کا اور غبا قیدہ با جماعت تراویح آغاز کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چکلا دی تراویح دا منظر اکثر لیدہ دعا دیکھ رہے اللہ عمر رضی اللہ قبر روخان کرے کہ اللہ خدای پاک کو قرآن و ذکر ماندے دا اللہ پاک مسجدنا بات کر دا دی تراویح الحمدللہ دی میاش کی دا فضیلت دے ویتر مونگا تک جمع باندے دی میاش کی دا کول اجازت ملاوشی حضور علیہ السلام فرمائی کہ چاہ دروغ او لایانی کارون پرین خود آغتا اگر خدای پاک تداغل ہوگی کیدل و تکیدل ویس ضرورت رشتہ دی میاشت دا نور و خبرم دیر خیر حضور علیہ السلام دیزائی پوری ویلی غیبت مکوئے پدی کے دروغ مائے حضور علیہ السلام پدی میاشت دا ترغیب مرکی چکے او کس تاثر جگڑ شروع کڑا چانن خلقی شر پسندی جگڑا چادر سر شروع کم تے جواب کی اٹھو ہے زر نارو جلا زستا سر جگڑا نکو مدا دمرا دا اخلاقی تربیت رسول اللہ مبارک نے بدرا کرے اخلاقی اور روحانی تربیت اور دی میاشتی قرآن کریم تلاوت کے معمول جوشی دینا لوئی اعزاز بنشتما پر شروع کے خبر دنم در توکڑا مونگا تم مساجد دی مونگا تیو قرآن کریم دے یو دا حضور علیہ السلام ذات تے رسول اللہ مبارک در و دروازہ مونگا تا صوفیاء کرامو نے پاتی شوی صوفیاء کرامو نا صحابوں نے پاتی شوی دان صحابوں
مونږ ته درس دی او درس ولې نه دی دا د صحابو چې څه دین چې څومره راغلی هغه د رسول الله مبارک ذات نه راغلی یو قرآن دی یو صاحب